درون سره په دا ویډیو کې موږ تاسو ته درخواست چې سره کوم کولی شو د واتس اپ میسجان یعنی ډاونلوډ کړو پرته لري چې کوم ډاونلوډر یا دغه انسټال کړو یو ټریک دی هغه ټریک په تر باندې تاسو کولی شئ هغه چې کوي هغه هر ځای مو چې خوښه وي لیږلی شئ ځان سره ثبت کولی شئ ځان سره ساتلی شئ راځئ دوستانو مثال زه تاسو ته واتس اپ اوپن کوم تاسو وګورئ دا زما واتس اپ دی دا مې اوپن کړ مثال دلته وایس میسجان راغلی تاسو وګورئ اوس مثال ته چې ګورئ تاسو ته یو ډاونلوډ آپشن درکوي مثال دا وګورئ دلته اوس ماته راکوي ډاونلوډ اوس دا سره رقم پلی کېږي نه البته دا چې کوي دا به تاسو کلیک کوئ چې دا چې شي دا اوله کې ډاونلوډ شي اوس البته دا سره رقم غواړو چې مثال خپل میموري کارت کې حساب کو یا غوځان سره وساتو نه کېږي البته دا څوک کوم سیف آپشن چې نه لري هلته ډیلیټ او شیر دی کې شیر کوئ هلته بل چاته لیږل کېږي البته موږ سره رقم کولی شو اوس دا پیدا کړم مثال لومړی هر یو میسج چې تاسو غواړئ مثال د خبرې دا میسج هر یو میسج چې تاسو په کار وي چې غواړئ هغه ځان سره سیف کړئ چاته یې ولېږئ مثال کولی شئ د همدې ځای نه چې دا هم ډاونلوډ کړو ډاونلوډ څخه وروسته تاسو راشئ مای فایل سره چې مای فایل سره انټرنل سټوریج ته به راشئ دلته چې راغلی لاندې تاسو راشئ دلته وګورئ دلته واتس اپ په نوم یو فولډر دی واتس اپ ته به راشئ واتس اپ به دلته لاندې وګورئ میډیا په نوم فولډر دی میډیا باندې به کلیک کړئ میډیا کې دلته ډېرې بلا نور شیونه هم شته چې واتس اپ ایمیج واتس اپ ډاکومنټ واتس اپ چیز باندې کلیک کړئ اډیو باندې به کلیک کړئ واتس اپ اډیو به لاندې ولیکئ بره چیرې پرایویټ دی د پرایویټ باندې به کلیک کړئ هغه میسج چې کوم ما اوس ډاونلوډ کړ هغه د اخره کې راغلی دا نور ټول راغلي ګوره ټول هلته چې کوم میسجونه دي هغه دلته سیف شوي دي دلته چې کوئ همدې نه کولی شئ چې دې نه موف کړئ چېرته هر ځای ته چې غواړئ مثال د خبرې میموري کارت په هر فولډر کې غواړئ کولی شئ هم هغه هلته یې سیف مثال د الارم کې به واچوم دلته موف هیر کوئ اوس چې راشئ کله خپل پلیر ته چاته یې لیږلی شئ همدې نه هم کولی شئ چاته مسنجر باندې لیږئ هر څه کوئ شیر میسنجر یا چاته بلوتوث باندې لیږلی شئ او ځان سره یو ځای کې سمبالولی شئ درنو دوستانو هیله ده چې ویډیو مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی